دا حدیث چې دی اولنی حدیث د سهل بن سعد رضی الله عنه دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، خلق دا آغا وقت پوری په خیر کی دی چې سو پوری دوی پر جماعت کی تاجی کئی. اوس دغه مسئلې ختمی شوی، د نیت رؤیت او هغه مسئلې ختمی شوی. اوس مسئله د پیشمنی او د روجماتی شروع شو. نو خلق دا آغا وقت پوری په خیر کی دی چې سو پوری روجماتی کی سکی تاجی کی. دا متفق علیه حدیث دی، بخاری او مسلم دا حدیث راوڑے. دا امام ترمذی دا کم حدیث شده دا ابو هریره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اغی کوئی چی قال اللہ وی. نو دا کم حدیث شو؟ حدیث قدسی. حدیث قدسی آگا دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکیوی اللہ وی. بے سوال دا دے چی قرآن خوم اللہ وی، اللہ وی لی او دی کم دا دی. نو فرق حدیث قدسی کی او پاگا حدیث کی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مرفوعی پا دی که دیر فرقو نری. یو فرق دا دے صرف دا دی مسئلے وضاحت کو چی اللہ دلتم ویلی اللہ دلتم ویلی. قرآن لفظ او معنی دوان دا اللہ طرف ندی، او حدیث قدسی کی معنی دا اللہ طرف ندا او لفظ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی. یعنی اللہ پا دی معنی سر خبر کردی دا پیغمبر بھی آگا بیان کرده. پوشو بگین دا حدیث قدسی دی. اللہ سوئی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، زما پا بندگانو که ما تا دیر محبوب آگا دی چی پرو جماعت کی تادی کئی. لگو معمولی خبر نه رہا. اللہ وی زما پا بندگانو که ما تا محبوب چی زو سر محبت کم آغا سوک دی چی پرو جماعت کی تادی کئی. دا امام ترمذی رحمه اللہ راوڑے او ابن خزیمہ، ابن حبان، امام احمدم راوڑے دی او نجدی الفاظ دی او بلتا. خو پا دی که راوی دی اغتا ولیکی قراء ابن عبدالرحمن المصری. بعض علماء ضعیف کرده دی او بعض ویلی دی چی نا دا خو پا ثقاتو کی دی. او دا حدیث ولی امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان صحیح کرده هم دی. مقصدی مسئلہ کی ننوزم دا یو خود تفصیلی مسئلہ دا بخفزی کی بچتا بیان کو انشاءاللہ. خو خلاصه دا چی دا حدیث پا بارک کی لوی محدثین دا ویلی لا بأس بھی اس خبرنا. ہاں بعض حدیثون دا دیسی بیان کردی دی دا روایت دیسی دی چی علماء پی اقا نیوکا کردی دا محدثینو. نزدیک بعض ائمو دا تضعیف کردی چی دا کمزور دی. او باقی دا دی سند چی سمر راویان دی اگر طول ثقات دی. نزدیک بعض علماء وی دا حدیث دا حسن پا درجہ کی دی. ولی زکی چی منز کی بکی سوک دے قراء ابن عبدالرحمن. بلکہ کمنگ دی سوئی چی دا حدیث صحیح لغیره دے. ولی زکی چی دا دی حدیث دا پار دیر شواہد دی. دا مسئلہ خود دیرو حدیثون نا ثابت دا. دا مسئلہ دا دیرو حدیثون نا ثابت دا. لکہ گورا یو حدیث کی دیس رازی امام حاکم را وڑے دے. او زبار بار دا خبر کوم چی رو جماعت وقتی کول او پیشمنه نا وقت کول دا معمولی مگنی دا گرلو عبادت دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی لا تزال امتی، دا امام حاکم پر روایت کی، لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم. دا آگا وقت پوری زما امت زما پلا روان دے چی سو پوری رو جماعت کی دوی دا ستورو انتظار نکئی. سمانا استورو انتظار نکی، یعنی دوم رم ننا وقت کی چستو دا یهود طریقه دا دا اہل کتابو طریقه دا اگو استورو تا انتظار کی.
نو د هغه وخته پورې زما امت زما په طریقه دی چې څو پورې تادي کوي په روژه ماتي کې. یو حدیث امام مسلم راوړی دی، په هغې کې داسې دي چې ابو عطیه مالک ابن ابي عامر وی زه او مسروق موږ دواړه په عایشه رضی الله عنها پسې لاړو. وی موږ ورته وی چې یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، دوه کسان دي د پیغمبر په صحابه کرامو کې. حدیث ته غوږ کېږدي. احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه. هغه یو چې دی روژه ماتي هم وختي کوي او مونځ هم وختي کوي، او هغه بل چې دی نو يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه. روژه ماتي هم لیټ کوي او مونځ هم لیټ کوي. هغې ته تپوس کوي کوم یو پکې روژه ماتي را مخکې وختي کوي او مونځ هم وختي کوي. وی موږ ورته چې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه هغه دا کار کوي. وی عایشې ووایي چې کذلک کان یصنع رسول الله صلی الله علیه وسلم، دقې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه، هغه به هم دقې شان چل کو. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود، امام ابن خزیمه، امام ابن حبان، امام حاکم ټول راوړی، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. وی دا هغه وخته پورې دا دین به ظاهري ښکاره به پرې نورو دینونو باندې فرق به واضح چې څو پورې خلک روژه ماتې وختي کوي. لأن اليهود والنصارى يؤخرون، ځکه چې یهود و نصارا لیټ کول کوي، تاسو به لیټ کول نه کوئ. نو دا بنیادي مسله ده. خلاصه د دې حدیثونو دا شوه د دې دواړو چې روژه ماتې به ناوخته کې د وخته به یې کې، او بل حدیث به راشي پېشمنۍ به سحر مانځه ته نږدې کې. اول خو دا مسله چې د دې څه حکم دی، د روژه ماتې وختي کول نو مستحب ده دا طریقه او امر پې راغلی دی، او داسې امر پې دی چې متفق علیه دی. نو مستحب دی دا د یو مسلمان دپاره چې هغه په روژه ماتي کې تادي وکړي او پېشمنۍ لیټ کړي. څنګه چې کله دا خبره ورته یقیني پته ولګي چې نور ډوب شو، یا یې په خپله ویني یا د یو ثقه په خبر ورته خبر راورسي، د ثقه په خبر سره ورته خبر راورسي، او یا مؤذن اذان وکړي یا د ده غالب ګماني، نو بشداري کې روژه ماتې کوي. دې کې علت څه دی، حکمت څه دی؟ که څوک دا تپوس وکړي چې ولې دا روژه ماتې وختي، نو یو علت لوی دا دی د پیغمبر طریقه را ژوندي کول دي. موږ ولې روژه ماتې وختي کوو؟ ولې په اول وخت کې روژه ماتو؟ وختي کولو دا معنی نه چې د خپل وخت نه را مخکې، خو د خپل وخت کې په اول وخت کې وکړي. ولې داسې کوئ؟ وایي موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را ژوندی کوو او هغه حدودو سره پولو سره ودرېږو، او په دین کې سختي نه کوو، تنطع نه کوو، تکلف نه کوو. دا تکلف دی که نه، یاره کیدی شي نور لا نه ډوب شوی نو لږ صبر ورته وکړه، 2 منټه صبر وکړه، 3 منټه صبر. دا په دین کې تکلف دی، زیاتې کول دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نه وه، او حدیث موږ سره تیر شو کنه. یو دغه حدیث چې کوم امام ابن حجر راوړی دی، یو دا بل لا یزال الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطر. دویم حکمت په دې کې دا دی چې په دې کې د یهودو نصاراو مخالفت دی. مخکې ما یو حدیث بیان کړی تیر شوي درسونو کې، فصل ما بین صیامنا و صیام اهل الکتاب اکلة السحر. زمونږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې فرق هغه د پېشمني دا خوراک دی چې موږ پېشمنۍ لیټ کوو، هغه سحر اذان ته نږدې خورو. او بیا دا بدعت په دې باندې پخوانو علما او وسنو علما ورد کړی
نن سبا دا بدعت راوتی دی او دا د پوخانه را روان دی خو زمونږ په دې علاقو کې ډېر په زور و شور سره چې د پېشمني کې به اذان لږ مخکې کوي وختي وایي چې دې کې احتیاط دی دې کې څه دی احتیاط دی او د روژه ماتي په ټیم کې به یو څو منټه لیټ کېږي وایي دې کې احتیاط دی دا احتیاط د کوم ځای نه راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وي د هغه وخته پورې خلک په خیر دي چې څو پورې ما عجل الفطر چې څو پورې دوی روژه ماتې په اولني وخت کې کوي تعجیل پکې کوي زیری کوي پېشمني باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لیټ کوي دا زمونږ او د یهودو نصاراو د پېشمني په منځ کې فرق دی او ته وایې نه جي لږ لیټ که دې کې احتیاط دی او پېشمنۍ لږ لیټ که او دې کې احتیاط لږ وختي که دې کې احتیاط دی ته کوم ځای احتیاطونه ته راوباسي الله سبحانه وتعالی چې د شریعت دپاره کمې پولې مقرر کړي د هغې نه اورېدنې دي په کار او هلک المتنطعون حدیث کې راځي په دین کې زیاتې کوونکي تباه دي او د عوامو سره زیاتې دي د قیامت په ورځ به دا مولیان د دې خبرې جواب ورکوي ورب الکعبه ډېر ګوره غټه خبره د معمولي نه ده ته چې د سحر د ټیم نه پاو ساعت مخکې اذان کې او په خلکو روجې بندې دا پاو ساعت الله دوی له اجازت ورکړی چې خوراک څښاک کوي ته پې بند کړو داسې معمولي خبره بیا د ماښام د اذان په وخت کې شریعت هغوی له اجازت ورکړو روژه ماته کې خورئ خوراک کوئ څښاک کوئ تا بیا هم 2-3 منټه خلک راټینګ کړي دي ولې نو دا یو بدعت او ناروا کار دی او نوم یې ولې د احتیاط ورکړی دی احتیاط په قرآن او په حدیث کې دی ټول احتیاط د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لاره کې دی احتیاط په دې کې دی چې یو سړی د صحابه کرامو په نقش قدم روان شي نو دا بدعت زموږ په دې ملکونو او علاقو کې ډېر په شور او زور سره روان دی پېشمني ټیم کې د سهار اذان را مخکې کوي روژه ماتي په ټیم کې د ماښام اذان یو څو منټې لیټ کې ولي د حدیث نه بله مسله هم ثابته شوه تاسو خو د حدیث واورېدو که نه الله څه وایي وایي زه محبت کوم د هغه بندګانو سره چې تادي کوي په روژه ماتي کې نو د دې ځای نه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو د دې ځای نه د الله دپاره د محبت صفت ثابت شو الله سبحانه وتعالی د محبت صفت لري څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او د الله محبت هغه داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی د الله محبت داسې نه دی لکه څنګه چې د مخلوق محبت دی والله اعلم